اسلامي امارت د سرحدي سیمو د خلکو د ستونزو حل لپاره کمیټه جوړه کړه. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت مرستیال بیان د ویلي چې له پاکستان سره ډیورنډ فرضي کرښه او نورو ګاونډیانو سرحدي سیمو د خلکو د ستونزو د هواري لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت مرستیال بیان حمدالله فطرت د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه کمیټه د دغو سیمو اوسیدونکو ته لومړني خدماتونه او دیني او عصري زده کړې ورکوي. د افغانستان اسلامي امارت د دغه بیان په وینا د یاد کمیټې مشر د اسلامي امارت د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري کوي او په جوړښت کې د سرحدي او ډیورنډ فرضي کرښې سره نږدې ولایتونو مرستیالان، ولسوالان او د دفاع وزارت د سرحدي ولسوالیو استازي شامل دي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې د سرحدي او ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه سیمو او اوسیدونکو ته لومړني خدماتونه، مخابراتي اسانتیاوې، سړکونه او د څښاک اوبه برابرې کړي. د افغانستان اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د مالیې وزارت ته امر کړی چې د دغه کمیټې لپاره لازمه بودیجه برابره کړي. دغه کمیټه داسې مهال جوړیږي چې پاکستان د اسلامي امارت د واکمنۍ په لومړیو کې ویلي و چې له اسلامي امارت سره د ډیورنډ فرضي کرښې اړوند د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې په جوړولو هوکړه کړې او اسلامي امارت هم د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د ایران، افغانستان او افغانستان په سرحدي سیمو او ډیورنډ فرضي کرښه کې ډېر کله د تاوتریخوالي راپورونه ورکول کیږي.